سلامونه ملګرو. امید لرم چې ټول به روغ او جوړ یاست او ژوند مو ښه روان وي. د یو نوي ویډیو د یو نوي موضوع سره بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. ملګرو، یو ورور پوښتنه کړې ده چې زه کوم فارماسیون انتخاب کړم. دا ډیره مهمه او ډیره ضروري پوښتنه ده. ملګرو، فارماسیون انتخابول دا ستاسو د تیر شوي وخت، ستاسو د کاري تجربې، ستاسو د درس، ستاسو د راتلونکي او ستاسو د خوښې پورې تړاو لري. مطلب تاسو په څه کې درس ویلی دی، تاسو وطن کې مثال کې تاسو چیرې پوهنتونه پورې درس ویلی، تاسو لیسانس په څه کې اخیستی دی یا ماسټري مو په څه کې کړې ده، یا هم که 12مه پورې درس ویلی، یا که تاسو 12 نه بعد څه کاري تجربه لرئ، تاسو کار په څه کې کړی دی، دې پورې تړاو لري. بل دا دی چې تاسو دلته غواړئ څه، چې دلته څه وکئ، تاسو څه کې انټرست لرئ، دا ستاسو انټرست پورې تړاو لري. بل دا دی چې بعضې وخت کې انسان کار په یو څه کې کړی، بیا چې دلته راشي، دلته هغه د کاري مارکیټ نه دلته خبر شي چې دلته په مارکیټ کې کم کار کې تنخواه ډیره ده، کم کار کې زه فارماسین زر کولی شم، کم کار زما دلته خوښ دی، نو هغه خوښه او هغه هر څه تبدیلیدلی هم شي. نو دا هر څه دې پورې تړاو لري. هر کله چې تاسو د فارماسیون انتخاب کوئ، نو تاسو د خپل کاري تجربه، تاسو خپل تیر شوی وخت، مثال تاسو په وطن کې په څه کې کار کړی دی، څومره درس تاسو ویلی، دا هر څه په نظر کې ونیسئ. هغې نه بعد بیا تاسو یو فارماسیون انتخاب کوئ. بل تاسو هر کله چې دلته راشئ، لکه څنګه چې ما وویلې، بیا تاسو دلته د کاري مارکیټ نه خبرېږئ چې دلته په مارکیټ کې کم کارونه ډېر زیات دي، کم کارونو کې پیسې ډېرې دي. نو تاسو دغه ټولو هر څه ته په کتو تاسو بیا فارماسیون انتخابوئ. مثال یو کس دی، هغه په وطن کې کمپیوټر ساینس کې مثال لیسانس لري او دی غواړي چې پوهنتون دلته لاړ نشي، دی غواړي چې دلته فارماسیون ووایي. مثال 6 میاشتې، 9 میاشتې، 3 میاشتې، 4 میاشتې، مختلف فارماسیونونه دي چې تاسو په کمپیوټر ساینس کې کولی شئ. بیا وطن کې که یو کس مثال کمپیوټر ساینس کې لیسانس لري، نو هغې کې بیا د میجر سبجیکټ چې کوم دي، هغې مطابق د فارماسیون انتخابولی شي. مثال یو کس په وطن کې کمپیوټر ساینس کې لیسانس اخیستی دی او هغه میجر سبجیکټس چې کوم یا مضامین چې کوم هغه نیټورکینګ و، نو دی دلته په نیټورکینګ کې فارماسیون اخیستلی شي. دغسې که چا مثال درس نه وي ویلی، نو دی کولی شي چې دلته د خپل د کاري تجربې مطابق د یو فارماسیون انتخاب کړي. که یو کس کاري تجربه هم نه لري، وطن کې مثال درس هم نه وي ویلی او دلته راشي، نو دلته بیا کاري مارکیټ ته په کتو باندې باید د فارماسیون انتخاب کړي چې دلته په مارکیټ کې د کم کار لپاره کارونه ډېر دي، کم کې پیسې ډېرې دي، تنخواګانې ډېرې دي. دا مهمه خبره ده. هغې نه پس تاسو باید یو فارماسیون انتخاب کړئ. دا داسې نه ده چې زه دلته تاسو ته یو فارماسیون یاد کړم چې دغه فارماسیون تاسو ووایئ. صحیح ده، دلته شته ډېر ښه فارماسیونونه شته. بله دا ده چې تاسو بیا که کاري مارکیټ نه خپله تاسو معلومات نشئ اخیستلی، خپل سوسیال سره مشوره وکړئ. هغې نه بعد خپلو ملګرو سره چې کوم دلته اسناد لري او چا فارماسیون ویلی، نو دلته په تقریبا په هر فیلډ کې، په هره شعبه کې فارماسیونونه شته. د 3 میاشتو نه واله تر کال، 2 کال او حتی تر 5 کالو پورې فارماسیونونه شته. نو هغه بیا ستاسو د خوښې، ستاسو د کاري تجربې، ستاسو د درس پورې تړاو لري چې تاسو کار په څه کې کړی دی. دلته که کاري تجربه تاسو په څه کې لرئ، نو دلته ډېر ښه فارماسیونونه شته دی. نو هغه تاسو انتخابولی شئ، تاسو کولی شئ. زما مشوره خو هر یو کس ته دا ده، که چېرته چا یو کس په وطن کې تعلیم کړی دی، پوهنتونه پورې درس ویلی او دی غواړي چې دلته مثال مخکې پوهنتون ونه وایي، دی یو فارماسیون ووایي، نو دا د ده دپاره ډېر ښه فارماسیونونه شته. مثال یو کس هغه BBA کړی، نو دی دلته په اداري کارونو کې فارماسیون ویلی شي. یو کس کمپیوټر ساینس ویلی، هغه په کمپیوټر ساینس په بخش کې دلته فارماسیونونه کولی شي. بل فارماسیون د ټولو نه اسانترینه، ټول نه تیزترینه لار ده چې تاسو دلته جاب مارکیټ ته لاړ شئ. مثال تاسو کار ته لاړ شئ، یو 1000 تر 1000 کار واخلئ. نو فارماسیون دا ستاسو د کاري تجربې پورې، ستاسو د تیر شوي وخت پورې تړاو لري. دا زه تاسو له دلته په 1 منټ یا په 2 یا په 5 ویډیو کې نشم ویلی، فیصله نشم کولی چې ته دغه فارماسیون انتخاب کا. خو تاسو ته ما هغه نقطې وویلې چې تاسو هر کله فارماسیون انتخابوئ، تاسو به کمې خبرې په نظر کې ونیسئ. لکه ما درته وویل چې تاسو درس ویلی دی، تاسو هغې ته وګورئ. که تاسو چېرې پوهنتون ویلی، په څه کې تاسو لیسانس لرئ یا ماسټري لرئ، د هغې مطابق تاسو فارماسیون انتخاب کړئ. که چېرې یو کس دی هغه پوهنتون نه وي ویلی، نو بیا هغه د خپلې کاري تجربې ته وګوري چې ده په کم څه کې کار کړی، په کم کار کې د تجربه لري، هغې کې د فارماسیون وایي. هغې نه بعد چې کوم دی بیا د خپلې خوښې ته چې د ده په څه کې انټرست وي،
بعضې خلک شوق لري په وطن کې هم شوقي خو هلته ورته زمینه سازي نه وي. بیا دلته چې راشي دی غواړي چې ما هغه خپل چې کوم په شعبه کې د شوق دی باید هغې کې د فارماسي وایي نو هغه د دوی انتخاب کړي. که هغه هم دوی سره نه وي، شوق هم نه وي، دغه په اړه هم دوی کلیر نه وي، دوی ذهن جوړ نه وي، نو بل دا دی چې بیا دوی دغه کاري مارکیټ چې کوم د هغې په اړه دوی پوښتنې وکړي، معلومات یې واخلي چې دلته په مارکیټ کې کوم کارونه ډېر چلیږي، کومو فارماسونو دپاره کارونه ډېر دي، کومې کې تنخواګانې ډېرې دي، پیسې ډېرې دي. نو او دغه مطابق تاسو بیا فارماسون انتخابولی شئ. دا مطلب که زه تاسو اوس یو فارماسون یم چې تاسو دا ووایئ نو دا به زیاتې او دا یو صحیح مشوره به نه ځکه هر یو کس خپل یو بیکګراوند لري، هر یو کس خپل یو سوچ او فکر آینده لپاره یو پلان لري، هغه خپله خوښه لري. مطلب لکه که زه تاسو ته ووایم چا چې پوهنتون دلته ویلي څوک چې د کمپیوټر سره بلدیت لري ټول نه بهترین فارماسون چې کوم دی هغه په نیټورکینګ کې، په سایبر سیکیورټي کې دلته دي. که څوک غواړي د کې بهترینه پیسه ده، د کې ښه کارونه یې دلته، نو که څوک داسې او دا ویډیو ګوري نو هغه کولی شي چې دغه فارماسونو ته لاړ شي. یو کس چې نه درس ویلی نه یې پوهنتون ویلی نه داسې کوم پلان لري نو بیا دغه برق والا چې کوم فارماسون دی دا بهترین فارماسون دی په برق کې، دې کې پیسه هم ډېره ده، تاسو په خپل کاروبار هم شروع کولی شئ. نو دې طرف ته بیا تاسو تللی شئ او دا د ټول نه یو بهترین فارماسون دی زما په نظر باندې چې دې کې پیسه هم ډېره ده، زر هم تاسو کولی شئ، کارونه هم پکې بې انتهای زیات دي، بل پاک کارونه دي، بل خپل کار سبا شروع کولی شئ. نو دا بیا یو بهترین فارماسون دی. بیا هم که ملګری دا ویډیو ګوري او تاسو مثال په 2-3 جملو کې ماله په کمنټ کې دا لیکلی شئ چې تاسو څومره تعلیم لرئ، څه کاري تجربه لرئ او تاسو غواړئ چې څه وکئ نو تاسو ماته لیکلی شئ په کمنټ کې. بیا به هغې باندې انشاءالله زه تاسو ته خبرې وکړم، ویډیو بیرته جوړه کړم، هر یو ته به جواب درکړم. تاسو ته زه په کمنټ کې هم جواب درکولی شم چې دا یو بهترین یو ښه فارماسون دی. بل به زه تاسو راتلونکي ویډیو کې یو طریقه وښیم چې تاسو د هر فارماسون تنخواه او وخت څنګه معلومولی شئ. نو د طریقه به هم درته انشاءالله زه وښیم. بیا تاسو کمپیوټر ته کښېنئ یا موبایل ته کښېنئ، د خپلې خوښې فارماسون کتلی شئ، د هغې وخت کتلی شئ، د هغې چې هغې څومره تنخواه به وي، هغې کې څومره کارونه وي، دا هر څه بیا تاسو خپله انټرنیټ د طریق نه کتلی شئ او بیا خپله فیصله کولی شئ. نو که تاسو هر پوښتنه وي تاسو پوښتنه په خپل کمنټ سیکشن کې دلته په کمنټ سیکشن کې کولی شئ. انشاءالله په خپل وخت به زه ستاسو د پوښتنو تاسو ته جواب درکړم. ویډیو همدومره وه. مننه.